غفلة الإنسان ضاع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. زما قدرمنو مشرانو او زرتراتیرو خويندو او ورونو، زه تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د الله سبحانه وتعالى سلامتی، رحمت او برکت تی پر تاسو ټولو وي. د نن د تقریر موضوع ده د الله تصور په مختلفو مذاهبو کې. د الله تصور په مختلفو مذاهبو کې. دین یا مذهب د اکسفورد ډکشنری مطابق د دې معنا ده ایمان راوړل تر انسان پر یو لوړ قدرت باندې، تر انسان پر یو زورور طاقت باندې، یا پر خپل خدای باندې یا پر خپل خدایانو باندې چې د هغه خبره خلق مني او د هغه عبادت کوي. نو مذهب د اکسفورد ډکشنری پر مطابق دی پر خدای ایمان راوړل. د دې تقریر په شروع کې ما د قرآن مجید د یو آیات تلاوت وکړي چې په سورت آل عمران کې دی، سورت نمبر 3 د آیات نمبر 43 چې پکې الله سبحانه وتعالى فرمایي: قل یا اهل الكتاب، وایه و کتاب والو ته، تعالوا الى كلمة سواء بين وبينكم، راسي د هغې خبرې و طرف ته چې په موږ او تاسو کې یو ډول ده، الله نعبد الا الله، چې موږ به بیله د الله سبحانه وتعالى څخه د بل چا عبادت نه کوو، ولا نشرک به شیئا، موږ د هغه سره څوک شریک نه کوو، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، موږ به په خپلو کې د خدای د الله څخه بغیر د بل چا څخه معبود نه جوړو. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون، که چیرې هغه نه مني نو موږ شاهدي ادا کوو چې موږ مسلمانان یو. دا د قرآن عظیم شان آیات سورت آل عمران سورت نمبر 3 آیات نمبر 44 مخصوصه د دې په شروع کې چې راغلي دي قل یا ایها الکتاب، وایه و کتاب والو ته، خو لیکن په عمومي ډول بالعموم دغه آیات د هر مذهب د منونکو د پاره استعمالېدلی سي، خو په خاص ډول دا د اهل کتاب د پاره دی چې یهود او عیسایان دي، خو په عام ډول دا د هغو ټولو کسانو د پاره دی چې هغه مذهب مني. خو زما په نظر دغه آیات د سورت آل عمران سورت نمبر 3 آیات نمبر 44 زه و دې ته وایم د دعوت مخصوصه کلی، د دعوت په میدان کې د ټولو کلفونو د خلاصولو کلی، د دعوت په میدان کې ځانګړې کلی. تعالوا الى كلمة سواء بين وبينكم، راسي د هغې خبرې و طرف ته چې په موږ او تاسو کې یو ډول ده. د ټولو تر مخه خبره ده الله نعبد الا الله، چې موږ به د الله د خدای څخه بغیر د بل چا عبادت نه کوو،
ولا نشرک به شیئا موږ به د الله سره بل څوک نه شریکو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله موږ په خپل منځو کې د الله څخه بغیر د خدای څخه بغیر د بل چا څخه د عبادت وړ جوړ نکو. دا زما په نظر د دعوت ځانګړې کلی ده. د دعوت په میدان کې زه ودې ته وایم د ټولو کلپونو خلاصون کې کلی. او چې کله موږ د مختلفو مذاهبو مطالعه کوو نو موږ په دې پوهیږو چې د ټولو مذاهبو منونکي هغه دا باور لري چې د کم خدای چې دوی عبادت کوي هغه دا باور لري چې هغه خدای د دوی د پاره هم دی او د نورو د پاره هم دی. د مثال په ډول پر کم خدای پر کم ایشور چې هندوان ایمان لري او د هغه عبادت کوي هغه په دې باور دی چې داغه ایشور د هندوانو د پاره هم دی او د غیر هندوانو د پاره هم دی. پر کم خدای چې عیسائی ایمان لري هغه په دې باور دی چې هغه خدای د عیسایانو د پاره هم دی او د غیر عیسایانو د پاره هم دی. په همداغه طریقه سره پر کم الله سبحانه و تعالی چې موږ مسلمانان ایمان لرو د چا چې موږ عبادت کوو موږ دا باور لرو چې هغه الله سبحانه و تعالی هغه خدای د مسلمان د پاره هم دی او د غیر مسلمانانو د پاره هم دی. چې کله موږ د مختلفو مذاهبو مطالعه کوو نو موږ په دې پوه سو چې د دنیا ټوله مذهبونه پر دوه قسمه ویشل شوي دي. یو دي سیمیټیک ریلیجنز او بل دي نن سیمیټیک ریلیجنز. یو دي سیمیټیک مذهبونه او بل دي نن سیمیټیک مذهبونه. سیمیټیک مذهبونه هغه مذهبونه دي هغه چې په شروع کې سیمایټس منلي وه. سیمایټس څوک دي؟ سیمنټس دا یو چیچ دی یو نسل دی د شم چې د نوح علیه السلام زوی و چې د هغه ذکر راغل دی په انجیل کې په کتاب جنیسیس کې د فصل نمبر 15 څخه تر 11 پورې. نو د ټولو تر مخه چې سیمایټس د شم نسل منلي وه هغه مذهبونو ته ویل کېږي سیمیټیکس ریلیجنز سیمیټیکس مذهبونه. په دې کې هغه مذهبونه هم دي چې په شروع کې یهودو عربو اسیریانو او پونیشینو دا خلکو دا منل چې د هغو ژبې وې هیبو ارامیک عربي اسیریان اکیډین او پونیشن. او په سیمیټیک مذهبونو کې اهم مذهبونه دي جودایزم عیسایت او اسلام. یهودیت عیسایت او اسلام. غیر سیمیټیک مذهبونه پر دوو برخو ویشل شوي دي. پر دوو برخو آریان مذهبونه او غیر آریان مذهبونه. آریان مذهبونه هغه مذهبونه دي چې په شروع کې اریایانو منل. آریان یو طاقتوره اروپایي ډله ده چې خواره سوه په ایران او شمالي غرب هندوستان کې د 1500 څخه تر 2000 کال قبل مسیح پورې. آریان مذهبونه بیا هم پر دوو برخو ویشل شوي دي ویدیک مذهبونه او غیر ویدیک مذهبونه. ویدیک مذهب هغه مذهب ته وایي چې د وید پر بنسټ باندې وي او هغه ته ویل کېږي هندویزم او براهمیزم. په غیر ویدیک مذهبونو کې دي سیکیزم جینیزم بودیزم زراستینیزم زګي د پاستیزم او داسې نور. غیر آریان مذهبونه دا ویشل شوي دي د سیمو پر بنسټ. د مثال په ډول چې په چین کې په وجود راغلی کانفیوشنیزم تاویزم چې په جاپان کې په وجود راغله شنتویزم او داسې نور. لیکن دا څومره غیر آریان مذهبونه چې دي په دې مذهبونو کې د خدای تصور نشته. په دغه خاطر دې ته په انګریزي کې وایي و دې ته وایي ethical systems. نو دا د اکسفورد ډکشنری د پیژندګلوۍ له مخې و دې ته مذهبونو نسو ویلی و دې ته وایي ethical systems. په دې خاطر د نن په تقریر کې زه یوازې د سیمیټیک مذاهبو او د آریان مذهبونو ذکر کوم چې خدای پاک مني. د هر مذهب د خدای د پیژندلو دپاره
موږ پر هغه مذهب ایمان راوړونکو ته باید ونه ګورو، ولې چې اکثره وختونه پر مذهب ایمان راوړونکي خپله په دې نه پوهیږي چې د هغوی په مذهب کې د خدای تصور څه شي دی. په همدې خاطر تر ټولو بهترینه او تر ټولو ښه طریقه د یو مذهب د خدای د پیژندلو دپاره هغه دا ده چې موږ باید په دې پوه سو چې د هغه مذهب په کتابونو کې، د هغه مذهب په اصنافو کې د خدای په باره کې څه شي لیکلي دي. په همدې خاطر به نن موږ څېړنه وکړو چې د خدای تصور په مختلفو مذهبونو کې د دې څېړنې څخه وروسته چې د هغو مذهبونو په کتابونو کې د خدای په باره کې څه لیکلي دي. د هر څه تر مخه به موږ بیان وکړو د آرین مذهبونو، په دې کې به موږ بیان وکړو د ویدیک مذهبونو. موږ به د هر څه تر مخه دا هڅه وکړو چې په هندویزم کې د خدای تصور څنګه دی. چې کله موږ د یو عام هندو څخه پوښتو چې ته څو خدایان منې، ځینې هندوان وایي 3، ځینې وایي 10، ځینې وایي 100، ځینې وایي 1000 او ځینې بیا وایي 30 کروڑه یعنی 310 میلیونه. لیکن چې کله موږ د یو ویدوان هندو څخه پوښتو چې د خپل هندو کتاب مطالعه کړې ده چې په هندو مذهب کې یو هندو باید پر څو خدایانو ایمان ولري، نو هغه هندو ویدوان به وایي چې هندو یوازې باید پر یو خدای ایمان ولري او یوازې باید د یو خدای عبادت وکړي. لیکن عام هندو هغه پر یو فلسفه ایمان لري چې هغه ته وایي پینتیزم. د پینتیزم معنا ده هر څه خدای دی. عوام هندو په دې باور دی چې هر شی خدای دی. درخت خدای دی، لمر خدای دی، سپوږمۍ خدای دی، انسان خدای دی او مار خدای دی. موږ مسلمانان بیا په دې باور یو چې هر شی د خدای پاک دی. درخت د خدای ده، سپوږمۍ د خدای ده، لمر د خدای دی، انسان د خدای پاک دی او مارم د خدای پاک دی. ولې چې مهم فرق په عام هندو او عام مسلمان کې دی. عام هندو وایي چې هر شی خدای پاک دی او عام مسلمان بیا وایي چې هر شی د خدای پاک دی. دا مهم فرق یوازې د دې دی. که دا د دې توپیر سره لرې کړل سي نو هندو او مسلمان به سره یو سي. او دا فرق نو څنګه د منځ تلای سي؟ په کومه طریقه چې په قرآن کې راغلی دی. سورت آل عمران سورت نمبر 3 آیات نمبر 4 کې تعالوا الى کلمة سواء بین و بینکم، راسي د هغې خبرې پر لور چې په موږ او تاسو کې یو ډول ده. د ټولو تر مخه خبره الله نعبد الا الله، راسي چې د یوه خدای عبادت وکړو. اوس به موږ دا څېړنه کوو چې د هندو مذهب په کتاب کې د خدای تصور څنګه دی. په هندو مذهب کې یو مهم کتاب دی چې نوم یې دی اوپنیشد. چې کله موږ ولولو د چندو اوپنیشد فصل نمبر 6 څپرکی نمبر 2 په جمله نمبر 1 کې لیکلي دي اکیم یویدیتیم. دا یو سانسکریت جمله ده چې معنا ده خدای یو دی، ایشور یو دی، بل نسته. راغل دی په شویتا اوپنیشد کې فصل نمبر 6 جمله نمبر 9 کې ناچس کسیچ جنیدن جدیپا. د ایشور هیڅ مور پلار نسته، هیڅ رب یې نسته. ایشور نه پلار لري نه مور لري. پر ایشور سر بیره بل څوک نسته. بیا راغلی دی په شویتا اوپنیشد کې په 4 فصل کې په 19 جمله کې ناتسې پتیما استی. د هغه ایشور هیڅ پرتیما نسته. پرتیما یو سانسکریت لفظ دی چې معنا ده عکس. د هغه ایشور هیڅ پرتیما نسته، هیڅ عکس نسته، هیڅ انځور نسته، هیڅ رسامي نسته، هیڅ تابلو نسته، هیڅ بت نسته،
هیڅ شکل یې نسته، هیڅ جسم یې نسته او هیڅ مجسمه یې نسته. او لیکلی دي ناتست پتیما استی، د هغه پرتیما هیڅ عکس نسته، هیڅ انځور یې نسته، هیڅ رسم یې نسته، هیڅ انځور یې نسته، هیڅ تابلو یې نسته، هیڅ شکل یې نسته، هیڅ بت یې نسته، هیڅ مجسمه یې نسته. او په هندو مذهب کې تر ټولو زیات لوستونکی کتاب دی بھگوت گیتا. په بھگوت گیتا کې لیکلي دي په 9 فصل کې په 6مه جمله کې د چا عقل چې په دنیایي شیانو پسې ځغلي هغه خلک د خدای پاک څخه بغیر د کمبل شي عبادت کوي. چې کله موږ تفسیر لولو د اکثرو بھگوت گیتاو په تفسیر کې لیکلي دي چې د کومو خلکو ذهن، د کومو خلکو عقل په پیسو پسې ځغلي یا په دنیایي شیانو پسې ځغلي هغه بت پرستی کوي، د خدای پاک څخه بغیر د یو بل شي عبادت کوي. بیا لیکلي دي په بھگوت گیتا کې په 10 فصل جمله نمبر 3 کې هغه خلک پوهیږي چې زه لا پانیم، هغه خلک پوهیږي چې زه زیږېدلی نه یم او زه د ټوله عالمونو مالک یم. په هندو مذهب کې تر ټولو لوړ کتاب دی وید. کچيري د وید او د هندو مذهب په نورو کتابونو کې ټکر راځي نو موږ باید د وید دا ومنو، ولې چې وید د هندو مذهب تر ټولو لوړ کتاب دی. چې کله موږ وید لولو په دې کې لیکلي دي په یجوروید کې فصل نمبر 22 جمله نمبر 3 کې ناتس پتیما استی، د هغه ایشور هیڅ پرتیما نسته. لکه څنګه چې ما وویل پرتیما یو سانسکریت توری دی چې د هغه معنا د عکس، انځور، رسامي، تابلو، بت، مجسمه، جسم. ناتس پتیما استی، د هغه ایشور هیڅ عکس نسته، هیڅ انځور نسته، هیڅ رسامي نسته، هیڅ تابلو نسته، هیڅ بت نسته، هیڅ شکل نسته، هیڅ جسم نسته او هیڅ مجسمه نسته. لیکلي دي په یجوروید کې 40 فصل په 8مه جمله کې چې ایشور پاک دی، د هغه هیڅ عکس نسته. لیکلي دي په یجوروید کې په 40 نمبر فصل کې په 9مه جمله کې اندھام وی پدیشنتی یا اسم بدی مباسته. اندھاب می معنی غفلت، پرمیشنتی معنی ورننوتل، اسم بودی معنی هغه شیان چې نیچرل دي، چې قدرتی دي. نو په دې جمله کې یجوروید فصل نمبر 40 په 9مه جمله کې پکښې لیکلي دي هغه خلک په غفلت کې داخليږي، هغه خلک چې د اسمبوتی عبادت کوي، چې د قدرتي شانو عبادت کوي، د بیلګې په ډول د هوا، اوبو، اور او داسې نور. او په دې